سلامونه او نیکې هیلې ټولو ته غټ اختر مبارک او اشرف غني صاحب تا ته ډېر مبارک وي. ویم دا وایي د دې مرمۍ نه ده سینه ده نن دې واسکټ ته نه هېر شوی اشرف غني صاحب کاشکې نن دې دا واسکټ داسې کړی وی. ویم آفرین ستا په افغانیت شه، آفرین ستا په ایمان شه، آفرین ستا په دې جرأت شه. اشرف غني صاحب ته کاڼی ته اوسپنی ته غرې ته چټانې چې تا نن د افغانانو دا شمله اوچته کړه. افغانان ورنو دا نن چې په کابل کې کومه حمله یا د میزایل راوورېده نو هر سړی یېرېږي افغانان نو زما پورې که ځان ته ولاړې زه به هم داسې ټیټېدی. خو زه دې اشرف غني صاحب ته حیران یم. هغه یو متل دی دا غټ خلک دې خفه نه شي وایي چې نری خو زمری چې غټې خو لټې واقع چې ته زمری، واقع چې ته د احمدشاه ابدالي بچی، واقع چې ته د محمود غزنوي بچی اشرف غني صاحب. ویم آفرین دې ستا په مور او پلار شي چې تا نن دا شمله په ټوله دنیا کې وخوځوله او تاریخ به انشاءالله تاریخ کې به ستا نوم لیکل کېږي ځکه چې تا کې دومره جرأت، تا کې داسې افغانیت چې کوم په احمدشاه ابدالي کې و نن تا د افغانانو پټګی، نن تا د افغانانو نوم په دنیا کې روښانه کړو چې موږ داسې رئیس جمهور لرو چې ګولۍ راورېږي دی ورته داسې ولاړ دی لکه غر. قسم دی چې افغانانو آفرین شه او په دوانې شه. ما مخکې ویلې که دا کوم کسان ټیټ شوي دا کومه د شرم خبره نه ده. هر سړی د خپل باید چې د مرګ نه ځان وساتي. خو زه دې سړي ته حیران یم چې نه د مرګ نه یېرېږي، نه د ګولۍ نه یېرېږي، نه کوم په وجود کې کوم تغییر راځي. یقین وکړئ که ما په ژوند کې داسې سړی لیدلی لکه د اشرف غني صاحب غونده کې. سلامونه درته کوم اشرف غني صاحب. نیوکې در باندې هر سړی لري، هغه نیوکې بېلې خبره ده. خو نننی دا مړانه دي، دا افغانیت دی، دا جرأت دی، دا ایمان دی، ټوله دنیا ورته تسلیمه ده که کفار او که مسلمانان یي. سپېشل سلامونه د غټ اختر درته کوم. الله دې ډېر عمر درکړي او په تاریخ کې به انشاءالله ستا نوم لیکل کېږي. دا ویډیو مو ګورئ افغانان ورونو او ښه کمنټونه ورته ولیکئ چې زنده باد اشرف غني صاحب، زنده باد زموږ رئیس جمهور چې الله تعالی داسې جرأت ورکړی چې د ګولیو نه نه یېرېږي. دغه شان دې ورته ولاړ لکه چټان، لکه د توره غره او سپینه غره په خوږیاڼو کې چې دا په ننګرهار کې. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر